سلامونه مرګرو له پرون راسه په سوشل میډیا باندې یو ریپورت چلیږي یو نوټیفیکیشن چلیږي چې هغې زیات تر افغانان په تشویش کې اچولي دي او ما نه ډېرو زیاتو افغانانو د دغې باره کې پوښتنه وکړله چې آیا دا ریل ده که فیک ده هغه یو نوټیفیکیشن چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه ټولو افغانانو ته پرون یکم اګست چې کوم اخري وخت ورکړی و چې تاسو به چې ده په دومره وخت کې له پاکستان څخه وځئ سر له سبا نه یا نن چې کوم ده 2 اګست د دې نه بعد به سکیورټي ادارو پولیس والا دې ټولو ته به امر شوی دی چې تاسو دوی تنګوئ هم او چې کوم نیسئ هغه افغانستان ته اړوئ پی او آر کارډ والا چې کوم دي دا هم په پاکستان کې غیر قانوني شول دغه رنګ کې یو نوټیفیکیشن چې ده هغه په سوشل میډیا باندې د پرونه راسې چلیږي دغه نوټیفیکیشن چې کوم جاری شوی دا خو د فیک دغه نوټیفیکیشن چې کوم دا خو د فیک کوم وزارت چې دوی یاد کړی د هغې د خوا نه دغه نوټیفیکیشن جاری شوی ده د هغوی ویب سایټ ته زه لاړم هلته کې مو وکتل دغه رنګ کې څه نوټیفیکیشن پکې نشته دا چا د ځانه جوړ کړی ده خو د دې نه علاوه که بیا موږ وګورو لکه د ازادۍ راډیو واخلې مشال راډیو واخلې دې نه علاوه طلوع نیوز شو د افغانستان هغه دې ټولو بیا د دغې خبر تصدیق کړی ده چې پی او آر کارډ لرونکو ته هم 1 اګست چې کوم هغه اخیری وخت ورکړی و راډیو واخلي ازادۍ راډیو واخلي یا طلوع نیوز واخلي دا خلک داسې دي لکه دې نه علاوه زاویه نیوز شو دوی اکثر یو خبر خپور کې خو وروسته بیا لاړ شي وګوري هغه خبر چې ده هغه ډیلیټ شوی لکه دوی هم د دغه خبر تصدیق نه کوي او په خپلو سوشل میډیا اکاونټس باندې چې کوم د دوی هغه خپور کې خو بیا یو څو غنټې بعد چې کله دوی ته پته ولګېږي چې دغه خبر چې ده دا فیک د سوشل میډیا باندې اسې یو افوا چلیږي نو هغوی هم بیا هغه خبر ډیلیټ کړي لکه تاسو خپله سوچ وکړئ دې نه مخکې د پاکستان چې کوم وزیر اعلی د علي امین ګنډاپور هغه ویلي ول چې زه هېڅکله افغانانو ته د ویستلو امر نه کوم لکه تاسو وګورئ نو چې دوی ته کله نه هم امر به کېدو د وفاق حکومت ته خوا نه نو دوی به ورته انکار کوو چې یاره موږ د افغانانو خلاف اپریشن نه کوو نو هغوی څنګه بیا دغه رنګ کې نوټیفیکیشن جاري کوي او دویمه بیا اهمه خبره پکې دا ده لکه که تاسو وګورئ دې نه مخکې کومو اس اس سي کارډونو والا دي یا غیر قانوني دي هغوی ته به هم څه ناڅه وخت ورکولی کېده ورته به یې وویل چې تاسو په یو میاشت کې یا 15 ورځو کې چې د پاکستان څخه ووځئ نو پی او آر کارډ لرونکي چې کومو سره یو ان ایچ سی آر ولاړ ده بهرنۍ چې کوم دي هیومن رائټس ادارې ورسره ولاړې دي نو هغوی ته بیا څنګه دوی یو ورځ ټایم ورکوي چې په یو ورځ کې تاسو د پاکستان څخه ووځئ نو دغه خبر یا کوم نوټیفیکیشن چې چلیږي دغه فیک ده که دغه رنګ کې څه خبر راتللی ټول نه مخکې د پاکستان چې کوم جی نیوز د هغوی ایر وائی ډیجیټل یا دې نه علاوه نور چې کوم نیوز والا دي هغوی په دغه خبرونه شیر کړي ول لکه پاکستان کې چې زیات تر که تاسو وګورئ د پښتو چې کومې چینلې دي لکه مشرق ټي وي شو او ای وي ټي خیبر شو دې نه علاوه آج اخبار والا لکه دوی خو دې نه یو څو ورځې زه ګورم دوی مسلسل داسې خبرونه شیر کوي چې هغه په لسره چا په ذهن کې هم نه وي هغه خبر چې کوم ده په سوشل میډیا باندې خپرېږي خو دوی له ځانه هغه خبرونه چلي دغه خلکو خو په خبرو باندې اعتبار نه ده پکار کوم ریل او سم خبر چې نو هغه تاسو ته به میلاویږي په جیو نیوز باندې یا ایروای ډیجیټل یا چې کوم د اردو نیو غټې چینل دي د پاکستان په هغې باندې به تاسو ته میلاویږي نو د هغوی د خوا نه هم دغسې خبر نه ده خپور شوی او ټولو نه اهمه خبره پکې دا ده چې تقریبا د دوشنبې په ورځ باندې د افغانستان د بهرني چارو وزیر امیر خان متقي راځي پاکستان ته تاسو به لکه مخکې هم کتلي دغه کومه موضوع چې د افغانانو د سیاست ښکار شوې ده لکه که تاسو ایران کې وګورئ یا پاکستان کې وګورئ نو دوی چې کله هم په افغانستان باندې پریشر راولي لکه هغوی ته یو زورونه ورکوي نو دلته کې افغانانو باندې دوی پریشر راولي یا دوی چې کوم ده تنګول شروع کړي دوی اوس غواړي چې د افغانستان بهرنی چارو وزیر چې کله پاکستان ته راځي دوی په هغه باندې خپلې خبرې ومني لکه د دوی بس ډیمانډ وي هغه به هغوی ته مخکې ږدي د افغانستان اوسني حکومت چې کوم ده وزیر خارجه پاکستان دی راځي نو په ده باندې به خپل هغه خبرې منل غواړي نو د دغې دپاره هم کیدی چې دوی دغه رنګ کې افواګانې چې دي هغه په سوشل میډیا باندې خپروي نور به داسې انشاءالله هېڅ څه نه وي امیر خان متقي هم را روان دی د دوشنبې په ورځ باندې او د دوشنبې په ورځ باندې به دا تاسو ته زه وایم چې انشاءالله داسې فیصله به کېږي چې نور 3 میاشتې یا 6 میاشتې وخت به ورته هم ورکولی کېږي صرف او صرف دغه خبره پکې پاته وه چې امیر خان متقي دلته راشي هغه باندې خپلې څه خبرې منل غواړي دوی نور هېڅ دغه رنګ کې خبرې به پکې نه وي انشاءالله او کوم دغه سوشل میډیا باندې چې افواګانې خورېږي دغه خبرونو باندې هېڅ غوږ مه ګاروئ تاسو په سوشل میډیا باندې که کومو د افغان کډوالو متعلق کمې خبرې اورئ نو د هغه کس اورئ چې کوم سره
کوم په ریل کې افغان وي پی او آر کارت ورسره وي اس سی کارت ورسره وي هغه په سوشل میډیا باندې خپل یو چینل وغیره جوړ کړي نو هغه به تاسو ته سم خبر راوړي هغه به خپل د هغه حالاتو نه تیر شوي نو هغه به تاسو ته سم خبر راوړي باقي چې کوم د پاکستانیان وغیره دي پښتانه دوی که دغه خبرونه خپروي یا دا چې وکیلان وغیره پکې دوی دغه خبرونه خپروي نو دوی د هېڅ نه هم نه خبر دوی لکه په سوشل میډیا باندې چې کومه افواه وګوري په هغې باندې دوی مخکې ویډیو جوړوي نو دوی اصل کې دغه خبرو نه خبر نه لکه په افغاني باندې چې خپل تیر شي نو هغه ته بیا پته لګیږي چې په ما باندې دغه شیر شو نو که هغه تاسو سره بیا یو خبره شیر کړي نو هغه به انشاءالله بیا ریل وي لکه پرون لکه ما سره چې کوم ده پرون داسې کار وشو زما سیم بند شو زه لاړم ما هغه سیم راوباسو تاسو ته ما ویډیو جوړه کړله چې څه طریقه کار هغه تاسو ته ما په ویډیو کې وویل همدما د ویډیو چې کوم دی بیا زیات تر پاکستانیان داسې وو چې هغوی د دې نقل کړی و همدغه ویډیو یې کتلې وله او هغې باندې چې ده مخکې ویډیوګانې بیا جوړې کړي دي نو دغه رنګې خلک چې کوم د اس افغان نه وي نور سره پی او آر کارډ نور سره اس سی کارډ وي دغه خلکو په خبرونو پسې یا د هغوی په خبرو پسې مه ځئ هغوی همیشه دو نمبر خبرونه چې کوم ده هغه چاري افواګانې چې ده هغه خپروي دغه ویډیو چې ده دا ډېر نه ډېره شیر کړي هغه ټولو ملګرو ته ور ورسوي کوم چې په دغه تشویش کې دي یا د دغه نوټیفیکیشن باره کې چې ده هغوی په وړونو کې مختلف قسم د سوالونه راځي نو انشاءالله دغه ویډیو کتلو سره به ستاسو هغه سوالونه ختم